بسم الله الرحمن الرحیم. د روژې متعلق یو څو اهمې نورې مسلې بیانول غواړم. مختصرا عرض دا دی چې د روژې په حالت کې که یو سړی په سترګه کې دوایي اچوي نو په دې باندې روژه نه ماتیږي. دغه رنګې بله یو اهمه مسله دا زده کوي چې د روژې په حالت کې سړی په سترګو کې سرمه لګوي، دوایي او سرمه مطلب رانجه وغیره لګوي، نو دې نه هم روژه نه ماتیږي. د غوږ پرده چې صحیح او بیا په غوږ کې دوایي اچولی کېږي نو په هغې هم روژه نه ماتیږي، خو شرط دا دی چې د غوږ پرده صحیح، غوږ پرده خراب وي او بیا په غوږ کې دوایي اچوي نو په هغې کې بیا لږ احتیاط پکار دی. لپسټیک وغیره لګول د زنانو دپاره په دې باندې روژه نه ماتیږي په شرط د دې چې د دې اجزا وغیره په مرۍ نه لاندې لړ نه شي، خولې ته لړ نه شي وغیره. دغه رنګې د روژې په حالت کې انجکشن لګول هغې باندې روژه نه ماتیږي. ډریپ لګول په دې به ذات خود روژه نه ماتیږي. بهرحال محققین و حضرات لیکي چې د طاقت دپاره ډریپونه لګول چې د روژې هغه اصل کم مقصد دی هغه فوت شي، دا نه دي پکار. انسولین لګول شو، دغه رنګې ویښته کټ کول شو، نوکونه کټ کول شو، دا په سر کې په جسم کې یا په بل څه حصه باندې مالش کول، تیل ډېر زیات لګول، په دې باندې روژه نه ماتیږي. چاته د روژې په حالت کې احتلام وشي په هغې هم روژه نه ماتیږي. د لامبلو سره روژه نه ماتیږي، خو د لامبلو متعلق دا یو مسله ضروري زده کوي. مزمزه او استنشاق پوزې ته اوبه اچول او مرۍ ته چې کومې اوبه اچولی کېږي، غرغړه پې کولی کېږي، په دې کې به بیا یو خاص احتیاط کوو. هسې نه چې د روژې په حالت کې به دې کې بې احتیاطي وشي او اوبه په غلطۍ سره تېرې شي. دغه رنګې د روژې په حالت کې مسواک کول په دې هم روژه نه ماتیږي. البته د ټوپیس نه منجن وغیره لګول د دې نه بل لکوټ یو خاص دغه کولی کېږي، پرهیز کولی کېږي. په روژې په حالت کې ټوپیس وغیره نه استعمالوو. ټیک شو چې د دې نه بعد که به ذات خود الټه یو سړي له ورشي بیا په هغې روژه نه ماتیږي. خو که په خپل اختیار باندې دی خوله ډکه باندې الټۍ وکړي او په زور باندې نو په هغې باندې بیا روژه ماتیږي. چاله په وینه ورکولو هم روژه نه ماتیږي. وینه چې د ټسټ دپاره وباسي د هغې دپاره هم روژه نه ماتیږي. پرفیوم لګول، عطر لګول په دې باندې روژه نه ماتیږي. دغه رنګې دا یو څو اهمې مسلې تاسو زده کړې. اوس هغه شیزونه لکه په پوزه کې دوایي اچول شو په دې روژه ماتیږي. سګرټ وغیره، تماکو، لوګی راښکودل دا په دې روژه ماتیږي. انهیلر چې کوم استعمالیږي باندې هم روژه ماتیږي. زنانو ته چې بیماري شروع شي په هغې باندې محورې باندې هم روژه ماتیږي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.